چې د چا نه د قرض واغسته چې قرض غواړي په زړه کې به یو نیت وکړي که 1000 روپۍ دي که لاک دي که کروڑونه دي خو چې د چا نه قرض غواړي په زړه کې یو نیت وکړه هغه نیت څه دی قرض د اغستلو نه مخکې ته به مجبور یې ضرورتمند به لاس به دې بندګیر به قرض چې غواړي یو نیت دا وکړه چې الله دې وکړي چې نن را سره پیدا شو واپس په قرض وسپارم الله دې مال وس راکړي چې سبا یې ورکم چې دا نیت دې وکړه رسول الله علیه السلام فرمایي څوک چې قرض په دې نیت باندې اخلي چې زه به ورکوم الله به ورسره مدد کوي کروڑونه روپۍ به بیرته ته ادا کړي موږ قرض په څه نیت باندې اخلو فلان کې سره ډېرې دي مالداره دی شتمن دی او پلان کې چې دی سرمایه‌دار دی سخي دی سیټ دی د دې روپو پکې پته هم نه لګي دا ستا دپاره ګټلي دي دا خولې پې زما او ستا دپاره هغه ویستلي دي دا منډې ترړې شپې شوګیرول دی زموږ دپاره کړي دي موږ قرض په دې نیت اخلو چې مړه هغه پې څه کوي دې ته ضرورت هم نشته رسول الله علیه السلام فرمایي قرض به ادا کړي د قیامت یو علامه دا ده چې واتخذ الامانه مغنما خلق به امانت او قرض غنیمت ګڼي قرض تیوالی بیا پې منکري قرض به د نوالي بیا به قسمونه هم درته کوي چې کوم ځای کې دې راکړي دي ګواه کوم دی اوس دله ګواه د کوم ځای نه پیدا کړي دا خو په نیمه شپه راغلی او تا ته یې جړلي ګواه اوس د کوم ځای نه پیدا کړي بیا فرمایي والزعیم غارم کم یو سړی چې د چا ذمهواري والي ګورې دی به تاوان خلاصوي د چا په صلح کې د چا په جوړه کې د چا په لانجه او کاته کې چې د ټټر ووالو چې د ده ذمهوار زه یم او چا لاس کړلی ګورې دا تاوان به ته خلاصي دا د شریعت حکم ډېر خلک یې ذمهواري والي چې زه یې ذمهوار یم پلان کې پوه شه او زه یې پوه شه راوستلې زما بس دا قرض د ده ذمهوار زه یم هغه مو تختی ذمهواره مو تختی د دواړو درک بیا نه لګي ذمهواري به د چا نه هلي او چې د اغستله بیا به د ذمهوارۍ تاوان خلاصوي